خوږو ماشومانو ستړي مشئ، ننني سبق ته په خیر راغلی. نننی سبق دی میم، نون، نون، واو، هی او د دوو سترګو والا هی. دا هیګانې چې دي ټول یو شی دي خو په دریو رقمو باندې لیکل کیږي. تیر شوی سبق، راځئ چې تیر شوی سبق هم وګورو. په تیر سبق کې مو عین، غین، فی، قاف، کاف، گاب، لام زده کړل. هیله من یم چې هغه مو په یاد پاتې شوي وي. نو راځئ چې نننی سبق وګورو. میم، میم، ما، ما، ما. لکه مور، مور، مور. نون، نون، نا، نا یا نا. نارنج، نارنج، نارنج. او نون، نون، نه، نه، نه. لکه څه شی؟ مڼه، مڼه. نون د کلمو په اول کې هیڅ وخت نه راځي. ښه په یاد ولرئ چې نون هیڅ کله د کلمو په اول کې نه راځي. واو، 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 واو. واو لکه ورور، 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 ورور. مننه چې تر دې دمه مو زما یاري وکوله. زما سره وئ، لایک او سبسکرایب مه هیروئ او د سبق تر پایه پورې زما سره پاتې شئ. راتلونکی سبق، راتلونکی سبق کې به موږ تاسو څه زده کوو؟ د پښتو ډیر اړین توري چې 15 دانې یګانې دي. ښه یی، یی، یی. اوکی، دغه به زده کوو. نو کورنی کار مو هیر نشي. په کورنی کار کې به نننی سبق 15 ځله تکراروئ. په الله پاک مو سپارم. خدای مو راته مل شه. کامیاب او بریالي اوسئ.